السلام علیکم ناظرین د نن ورځ اهم ترین ویلوګ سره زم اجاز یوسفزی کتونکو په نننی ویلوګ کې به زه خبره کوم چې داعش خراسان ډله کوم چې نه صرف پاکستان افغانستان چین او دغه رنګ د وسطی ایشیا هیوادونو لپاره خطر دی بلکې اوس ویل کېږي چې دا تنظیم په یورپ کې هم د حملو منصوبه بندي کوي او په دې سیمه کې یعنی په وسطی ایشیا او جنوبي ایشیا کې دوی د ریکروټمنټ یعنی د نویو کسانو د برتي کولو لپاره هم هلې ځلې کوي. دې حوالې سره د ملګرو ملتونو سلامتي کونسل اهم ترین اجلاس شوی دی. په دې اجلاس کې د داعش لخوا چې کوم خطرات دي د هغې د شپږو میاشتو سټریټیجیک رپورټ هغې ته وړاندې شوی دی. په هغې باندې د سلامتي کونسل د ممبرانو غور هوس شوی دی او خبرې اترې شوي دي او مشورې ورکړې شوي دي. په کې د ټولو نه اول چې کوم دی د ملګرو ملتونو ډیپټي جنرال سیکرټري رانکوف دا خبره کړې ده چې دا تنظیم نه صرف په وسطی ایشیا کې ریکروټمنټ کوي یعنی نوي کسان برتي کوي بلکې دوی په یورپ کې هم د حملو کولو اراده لرله او منصوبه بندۍ کوله. دې حوالې سره ورانکوف دا ویلي دي چې د ځینې رپورټونو حواله یې ورکړې ده چې دا ترهګر تنظیمونه افغانستان ته تللي دي یعنی د داعش سره د ملاوېدو لپاره ځینې کسان چې کوم دي افغانستان ته تللي دي او هلته نه دوی د ترهګرۍ لپاره منصوبه بندي کوي او په اقوام متحده باندې او په نړیواله ټولنه باندې زور راوړلی دی چې یعنی افغانستان دی د ترهګرو مرکز په توګه یو ځل بیا وبللی شي. یعنی په ګڼ شمېر کې وسلوال ویل کېږي چې د داعش او دغه رنګ د داعش سره چې کوم افیلیټ نور تنظیمونه دي هغوی د چې کوم دی د هغوی له وجې کوم چې افغانستان ته تللي دي د دوی له وجې د افغانستان د ترهګرۍ د مرکز په توګه یو ځل بیا وبللی شي. د دې نه علاوه د اجلاس ته د امریکې نماینده خصوصي چې کوم دی ده هم اهمې خبرې کړي دي او داعش خراسان ډله چې کوم دا د عالمي امن او استحکام لپاره خطره ګرځولې ده او ویلي دي چې دا ګروپ نه صرف په افغانستان کې بلکې په پاکستان کې د برتای کولو استطاعت لري. د دې نه علاوه د چین نماینده هم په دې کې د خیالاتو اظهار کړی دی. ویلي دي چې داعش خراسان ډله د القاعدې او ایست ترکستان اسلامیک موومنټ یعنی چې کوم یوګرز دي په سینکیانګ کې چې کوم هلته ترهګر تنظیمونه دي مسلمانان هم پکې اوسېږي ترهګر تنظیمونه دي ایست اسلامیک ترکستان موومنټ چې کوم دی دا په دغه چاینا کې اکټیو دی. نو چین هم وایي چې دا ټول تنظیمونه د القاعده سره او د داعش او د ایست ترکستان اسلامیک موومنټ چې کوم دی دا په افغانستان کې راوځي شوي دي او دوی چې کوم دی د یو بل سره همکارۍ کوي. د دې نه علاوه د پاکستان چې کوم مستقل مندوب دی منیر اکرم هغه خو دا ټول رپورټ چې کوم دی دا انډورس کړی دی او د مختلف ملکونو لخوا چې کوم خدشات دي د داعش خراسان لخوا چې کوم خدشات او خطرات رامهده شوي دي دا ټول هغه تسلیم کړي دي انډورس کړي دي. خو یو خبره یې پکې کړې ده چې پاکستان هیڅ کله د ترهګر تنظیمونو لپاره د ریکروټمنټ ګراوند نه دی یعنی په دې ملک کې تر اوسه پورې د داعش د ډلې لپاره نوي کسان برتي کړي شوي نه دي. د دې نه علاوه دا هم ویلي دي چې افغانستان کې تقریبا د 2 درجن نه سوا دهشتګرد ډلې موجود دي کوم چې د پاکستان د سلامتیا لپاره لویه خطر ده. منیر اکرم د نړیواله ټولنې نه مطالبه کړې ده چې پاکستان ته ورپېښ د دې خطرو دی نوټس واخلي. د دې نه علاوه منیر اکرم دا هم ویلي دي چې افغانستان کې چې کوم نور ترهګر ډلې دي که هغه ټي ټي پي ده او که هغه مجید بریګیډ دی د هغې خلاف ته هم عالمي اقدامات پورته کړي شي. کتونکو د ټي ټي پي باره کې خو به تاسو ته ډېره پته وي خو مجید بریګیډ کوم چې یو بلوچستان بی ایل ای یو ګروپ دی دې ته ویلی شي د سپیشل فورسز ګروپ ته ویلی شي د بلوچستان لیبریشن آرمي چې کوم ترهګر تنظیم دی د هغې یو ذیلي شاخ دی او دا ډېر خاص په کمانډرانو باندې مشتمل دی. د مجید بریګیډ سپیشل ګروپ چې کوم دی دا په اول ځل په کال 2011 کې یعنې په 2011 کې په وجود کې راغلو. د دې مشر چې کوم اسلم اچو څنګه چې تاسو ته پته ده چې په دغه ورځو کې چې کوم اپریشنونه شو پای کې وژل شو خو د دې تنظیم نوم چې کوم دی د مجید لانګو څوک چې په 70s کې یعنی په 70s کې په هغه لسیزه کې ډیر زیات اکټیو او دغه مجید لانګو د سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بټو د قتل کولو لپاره پلانینګ هم کړو په 1974 کې. نو د دې تنظیم دا نوم د هغه کس د نوم لوجې کې خودل شوی دی ته اوس مجید بریګیډ ویل شي. کتونکو دا مجید بریګیډ چې کوم دی د تقریبا په کال 2013 نوالیک تر 2023 پورې تقریبا 12 خودکش حملې کړې دي. په هغې کې په کال 2020 کې کراچي سټاک ایکسچینج کې د دهشتګردۍ
حمله دوی کړې وه. د دې نه علاوه د البدین کې دوی په کال 2013 کې د چینی انجینرانو خلاف حملې کړې وې او په کې کیژوالټیز رامنځته شو. کراچۍ کې چې کوم کنفیوشس انسټیټیوټ دی کراچي یونیورسټي کې په کې تاسو ته پته وه چې یو زنانه ولاړه وه هغې خودکش حمله کړې وه. دا ټول د مجید بریګیډ کسانو او د دوی ټریني کسانو. د دې نه علاوه چاینیز کونسل جنرال آفس باندې هم حمله دی بریګیډ کړې ده مجید بریګیډ. د دې نه علاوه کراچي ایرپورټ باندې کوم چې په اکتوبر تیر کال اکتوبر باندې شو په کې هم چینی انجینران وجل شو او هم د مجید بریګیډ چې کوم دی حمله کړې وه. د دې نه دا ثابتېږي یعنې چې د سی پیک او د سی پیک سره ریلیټډ چې څونه منصوبې دي د دې خلاف دا مجید بریګیډ اکټیو دی او دوی هر ټایم په دغه سیمو کې تاسو وینئ چې دوی حملې کوي. اگر چې سیکورټي فورسز د دې خلاف کاروایی کوي انټیلیجنس بیس اپریشن کوي ځینې کسان چې کوم دی هغه حکومتي دایرې ته راشي په قومي وحدت کې شامل شي خو چې کوم دا ګروپ دی دا بحال دی او دوی ځای په ځای حملې کوي او د دې بنیادي ټارګټ چې کوم دی هغه د پاکستان ملیټري فورسز دي که هغه پولیس دي او که هغه د پاک آرمي جوان دي او د دې نه علاوه که د سی پیک سره چې څونه تړلې منصوبې دي دوی خصوصا دغه ټارګټ کي. نو دې نه دا ثابتېږي چې مجید بریګیډ د یو عالمي ګریډ گیم یا د یو عالمي جنډې برخه وي ځکه چې د دوی دا ټارګټ چې کوم دی دا ډېر زیات سپیسیفک دي. نه صرف سیکورټي فورسز خلاف دوی جنګېږي بلکې چینی چې څونه منصوبې دي په پاکستان کې هغه سی پیک دی یا د سی پیک سره تړلې نورې منصوبې دي نو هغه خاص کر دا په نښه کوي. کتونکو دا د نننۍ ورځ اهم ترین ویلاګ راتلونکي ویلاګ پورې اجاز یوسفزۍ ته اجازت ورکړئ. د الله په امان.